که عالم د مرګ په باره کې خبره کوي خوشحالۍ به لرې کړو، هلته هم زما او ستا نفس د آخرت دې فکر ته نه تیارېږي. دا دنیا دومره په موږ او تاسو سوره ده چې آخرت یې رانه هېر کړی. زما محترمو، دا وجه و نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلي وو چې د امت خلکو د مرګ تذکره به کوئ، مرګ به یادوئ، ځان به د مرګ نه غافله نه شمارئ، د قبر د پاره به سوچ ساتئ، دا قبر به مخې ته ځان تږدئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثروا ذکر هاضم اللذات، اے د امت خلکو ډېرې یادوئ، ډېره تذکره کوئ. د څه شي؟ ذکر هاضم اللذات، د هغه شي تذکره ډېره کوئ چې خواهشات پرې کوي، خواهش کټ کوي، مزې ختموي، دا ډېر یادوئ. یعنی الموت، مرګ. زما محترمو، دا صحابه کرامو ته خطاب و، د امت خلکو ته خطاب و. هغوی به که د مزو په لمحاتو کې مرګ به ورته رایاد شو، مرګ به مخې ته راغلی، هغه خوشحالي، هغه مزه به ختمه شوه، یره به ورسه پیدا شوه. زما او ستا خو دومره غفلت دی، که عالم د مرګ په باره کې خبره کوي خوشحالۍ به لرې کړو، هلته هم زما او ستا نفس د آخرت دې فکر ته نه تیارېږي. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته یو نسخه ښودلې وه چې تاسو ته آخرت را یادېږي، دا مرګ ځان ته را یادوئ. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت نهیتکم عن زیارة القبور، وایي د امت خلکو ما تاسو مخکې د قبرونو د زیارت نه منې کړي وئ چې قبرونو ته مه ځئ، د قبرستان ته مه ځئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الا فزوروها، ای د امت خلکو اوس ځئ، قبرونو له ورځئ، قبرستان ته ځئ. د څه دپاره؟ فإنها تذکر الآخرة، مرګ به درته رایاد شي، آخرت به دې رایاد شي. که دنیا ډېر رانیولې، قبر ویني، دنیا به دنه هېره شي، قبر به درته رایاد شي. د دې دپاره قبرونو ته ځئ. عایشه رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ده. دا فرمایي چې کله به د نبی صلی الله علیه وسلم شپه زما سره وه، نبی صلی الله علیه وسلم به د شپې په سیسه کې بهر وتل، بیا به راغلی. وایي یو ورځ زه په دې انتظار ناسته وم چې نبی صلی الله علیه وسلم بهر څه کوي. چې بهر ووتل، زه هم ورپسې ور ووتم چې ګورم جنت البقیع قبرستان ته ورغلی. زما محترمو، چې کوم سړي ته آخرت ور یادي، د ده په آخرت باندې ایمان یې او دا عقیده چې زه به مرم د الله خواله به ورځم، والله دا قبر هغه ته ډېر زور ورکوي. مؤمن مسلمان ته دا منظر د دې مرګ دا حالات دا ډېر زور ورکوي. ما په خپلو سترګو کتلي، زمونږ دومره غفلت، د دې مرګ نه دومره غافله، ایمان هم شته خو ذهن او زړه کې خبره نه ده پرته، چې په جنازګاه کې مړی پروت وي، والله چې ما ورته د پراپټۍ خبرې کوو، ما ورته تاویلي ماویلي کوو، ما ورته د دنیا د روزګار خبرې کوو. دومره غفلت زما محترم.